افغان حکومت وایي وسلوال طالبان د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي او لا هم افغان وژنې ته دوام ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال ویلي د افغانستان حکومت په نړۍ او په ځانګړې توګه د سولې پروسو کې لومړی حکومت دی چې د پخلاینې لپاره یې زړور ګامونه واخیستل او شاوخوا 6,000 وسلوال طالبان یې خوشي کړل. نوموړي وویل په حکومت د خلکو له لوري نیوکه دا وه چې د وسلوالو طالبانو په خوشي کولو کې ځنډ کوي، خو اوس چې د لیست مطابق بندیان خوشي شول د دې پر ځای چې جګړه کمه شي د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري لا تیزه شوې ده او د افغان وژنې لړۍ دوام لري. ټول نیوکه پر حکومت همدا وه چې دوی د سولې په وړاندې باندې خنډونه جوړوي، ولې تاسو ولیدلو چې د دې 50,000 بندیانو له خوشي کېدلو سره طالبان د دې پر ځای باندې چې دا ناروا او غیر مشروع جګړه ولري زور جګړې ته ورکړی دی، د افغانستان د خلکو وژنې ته یې زور ورکړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې افغان وژنه بنده او د افغانستان د بربادۍ جګړه دې ودروي. د افغانستان د خلکو د حکومت غږ زموږ د نړیوالو شریکانو غږ پر طالبانو باندې دا دی چې سمدستي دې دا ناروا او غیر مشروع جګړه ده چې په کې د افغانستان خلک وژل کېدي، افغانستان پکې ورانېږي ودروي. په افغان حکومت د خلکو یوه ستره نیوکه د طالب بندیانو په زندني خوشي کولو وه، خو اوس چې بندیان خوشي شوي دي راپورونه ښیي چې زیات شمېر وسلوال بیرته د جګړو لیکو ته ورغلي. د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي چې د خوشي شویو طالب بندیانو څخه سلګونو یې بیرته جګړو ته مخه کړې. هغه وایي د دوی له ډلې څخه یو شمېر اوس قمندانان دي او جګړه رهبري کوي. دا سال کې چې دلته په دې هغه کې دوی روابط زیات وسیع شوي، ډېر مسایل زده کړي دي، د اوس هم ډېر کسان چې بیرته تللي حداقل هغه ټیټه پوړې چې تعین شوي دي په ټیټ هغه کې اکثره سرګروپان تعین شوي، نور غټو مقامات جنګي مقاماتو کې هم تعین شوي دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکي هم وایي چې سلګونو طالب بندیانو د خوشي کېدا په بدل کې باید وسلوالو طالبانو اور بند کړی وی، خو دوی لا جګړه شدیده کړې. دوی په خپلو هغو خبرو هم پښیماني ښیي چې افغان حکومت یې د سولې پروسه کې رښتینی نه باله. د یادونې ده چې د طالب بندیانو د خوشي کېدا او بین الافغاني مذاکراتو د پیل څخه څو اونۍ واوښتې، خو لا هم د دولت او طالبانو پلاوي په طرز العمل نه دي موافق شوي.